زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق هغه د پېشمني د خوراک دی چې موږ پېشمنۍ لیټ کوو هغه سحر اذان ته نږدې خورو او بیا دا بدعت په دې باندې پخوانو علما او اوسنو علماو رد کړی نن سبا دا بدعت راوتی دی او دا د پخوانه را روان دی خو زموږ په دې علاقو کې ډېر په زور و شور سره چې د پېشمني کې به اذان لږ مخکې کوي وختي وایي چې دې کې احتیاط دی دې کې څه دی احتیاط دی او د روژه ماتي په ټیم کې به یو څو منټه لیټ کېږي وایي دې کې احتیاط دی دا احتیاط د کوم ځای نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د هغه وخته پورې خلک په خیر دي چې څو پورې ما عجل الفطر چې څو پورې دوی روژه ماتې په اولني وخت کې کوي تعدي پکې کوي زیری کوي پېشمني باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیټ کوي دا زموږ او د یهودو نصاراو د پېشمني په منځ کې فرق دی او ته وایې نه جي لږ لیټ که دې کې احتیاط دی او پېشمنۍ لږ لیټ که او دې کې احتیاط لږ وختي که دې کې احتیاط دی ته کوم ځای احتیاطونه ته راوباسي الله سبحانه وتعالی چې د شریعت دپاره کمې پولې مقرر کړي د هغې نه اورېدنې دي په کار او هلک المتنطعون حدیث کې راځي په دین کې زیاتې کوونکي تباه دي او د عوامو سره زیاتې دی د قیامت په ورځ به دا مولیان د دې خبرې جواب ورکوي ورب الکعبه ډېر ګوره غټه خبره د معمولي نه ده ته چې د سحر د ټیم نه پاو ساعت مخکې اذان کې او په خلکو روجې بندې دا پاو ساعت الله دوی له اجازت ورکړی چې خوراک څښاک کوي تا پې بند کړو داسې معمولي خبره بیا د ماښام د اذان په وخت کې شریعت هغوی له اجازت ورکړو روژه ماته کوي خورئ خوراک کوئ څښاک کوئ تا بیا هم 2-3 منټه خلک راټینګ کړي دي ولې نو دا یو بدعت او ناروا کار دی او نوم یې له د احتیاط ورکړی دی جد احتیاط په قرآن او په حدیث کې دی ټول احتیاط د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره کې دی احتیاط په دې کې دی چې یو سړی د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي نو دا بدعت زموږ په دې ملکونو او علاقو کې ډېر په شور او زور سره روان دی پېشمني ټیم کې د سهار اذان را مخکې کوي روژه ماتي په ټیم کې د ماښام اذان یو څو منټې لیټ کوي ولې د حدیث نه بله مسله هم ثابته شوه تاسو خو د حدیث واورېدو که نه الله څه وایي وایي زه محبت کوم د هغه بندګانو سره چې تعدي کوي په روژه ماتي کې نو د دې ځای نه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو د دې ځای نه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو الله سبحانه وتعالی د محبت صفت لري څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د الله محبت هغه داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی د الله محبت داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی والله اعلم